سلامونه نیکی هیلې دوستانو، که چیرته تاسې په ژوند کې د خپلې خوښې سره سمې بریا ته رسېدل غواړئ نو د زه هیڅ نشم کولی او دې ته ورته نورې جملې لکه کاش زه وړ وای په ژبه مه تکراروئ بلکې لرې یې وغورځوئ. په حقیقت کې پورته ذکر شوي جملې او دې ته ورته نورې جملې تاسې بېواکه کوي او په ځان د باور کولو څخه مو مخنیوی کوي او تاسې ته کمزوریا دربښي. دوستانو که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ ترڅو نوې ویډیو تر هر چا مخکې تر تاسې در ورسیږي. که ته فکر کوې چې هیڅ هم نشې کولی نو په دې خبرو خپل وخت مه ضایع کوه. په دنیا کې هر څوک د خپل ارادې پیاوړتیا او حوصلې په مرسته هر ډول کار کولی شي. که ته چېرته دا فکر کوې چې ته د هیڅ کار د کولو وړ نه یې نو په دې توګه د خپل ژوند وخت هسې مه ضایع کوه. تا ته پکار ده چې ته همدا اوس د ژوند په هر موړ کې او هر څومره عمر لري ته باید په زړه او فکر کې دا خبره کېنوي چې په دې دنیا کې هر کار ممکن دی. که ستاسې عمر کم هم وي نو تاسې په خپلو افکارو او ذهنونو کې دا خبره یاد ساتئ او باور پرې ولرئ چې تاسې همدا اوس ډېر ستر کارونه پر مخ وړلی شئ بلکې وړاندې له دې چې عمرونه مو زیات شي همدا اوس د خپلې خوښې بریا ته په رسېدلو پسې مټې بډ وهئ. د خپل عمر یوه ثانیه هم مه ضایع کوئ. تاسې همدا اوس دا پریکړه وکړئ چې تاسې د خپلې خوښې سره سم هر ډول بریا ترلاسه کولی شئ او د همدې مقصد لپاره همدا اوس لومړنی پل پورته کړئ. که دې ته ورته نورې هڅونکې ویډیوګانې لیدل غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې مو نظرونه راسره شریک کړئ.